پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د افغانستان سره په پوله انګور کې په احتجاج کوونکو ډزې شوې. پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټي ایم ویلي د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په مهمه پوله انګور اډه کې په احتجاج کوونکو ډزې شوې دي. پی ټي ایم دعوا کړې چې دغه ډزې پوځ کړي او ځینې کسان پکې ژوبل شوي دي. پولیس او انتظامیه پیښه تاییدوي خو وایي ډزې په خلکو نه دي شوې. د جنوبي وزیرستان د پولیسو ضلع مشر یا د ډي پي دفتر چارواکو ډیوا سره خبرو کې ویل د علاقې پولیس افسران په فوري توګه انګور اډې ته رسېدلي او د پیښې نور جزئیات یې لا نه دي ترلاسه کړي. پولیس چارواکو زیاته کړه تېره ورځ د علاقې خلکو او سوداګرو احتجاجي پرلط پیل کړی او د پاکستان او افغانستان ترمنځ صفري نقطه یې د هر قسمه تګ راتګ دپاره د احتجاج په توګه بنده کړې وه. د پی ټي ایم مشر منظور پښتين دعوا کړې په احتجاج کوونکو پوځ مخامخ ډزې کړې او شپږ تنه پکې ژوبل شوي دي. پوځ تر اوسه په دغه اړوند پخپله څه نه دي ویلي، خو پولیس او انتظامیه وایي دوی ته چې کوم معلومات ترلاسه شوي هوایي ډزې د احتجاج کوونکو په شا کولو او لارې پرانیستلو دپاره شوي. څوک په ډزو نه دي لګېدلي. انتظامیه مني چې په اړه کړي او د ګټو په ګزارونو کې یو تن ژوبل شوی دی. انګور اډه د جنوبي وزیرستان مرکز وړاندې د 55 کیلومتره په فاصله د افغان پولو سره جوخته سیمه ده او دغلته په پوله دواړو غاړو ته میشت خلک په خپلو کې راشه درشه او خپلوایي لري، خامخادۍ او تګ راتګ کوي. دغه سیمه تر اوسه د ټلیفون یا موبایل اسانتیا نه لري او د میډیا رسید نه کیږي. درنو لیدونکو له ملتیا مننه.